او یو ډیر اهم کوېشن دی د انالایزر ماشین باره کې زیاتره حال ډاکټران ځان سره کېدولی چې یاره دې کې مکمل اړیڅ کوم دی چیک اپ کېږي وغیره دا دې کې څه حقیقت دی دا یا رښتیا دي که بس هسې مریض ته صرف خوشحالون دپاره چیک اپ ویک اپ اهم کوېشن دی چې زیاتره حال یې ډاکټر لاړ شي مختلف ټیسټونه کوي پلاني ټیسټ وکړه ډنګري ټیسټ کوه وغیره وغیره آیا هیموپیتیک کې دا سیسټم شته چې اول به مریض نه مخکې ټیسټونه کوي او ډاکټر صاحب هم یو اهم کوېشن هم کو لکه زیاتره حال ایلوپیتیک کې موږ ګورو ویکسین کې بیماري نه مخکې آیا د ټایفاید وغیره وغیره دا هیموپیتیک کې څه داسې میډیسن شته چې یاره بطور ویکسین کار کوي ډاکټر صاحب هم یو اهم کوېشن کو لکه یوه بیماري مثال کې تو پې روانې هغه نه احتیاطاً حال کې سیستم میډیسن شته چې استعمال کړي ډایریا شي وغیره وغیره او ډېر اهم کوېشن به هیموپیتیک کې هم کوو چې آیا داسې میډیسن کور کې سړی کېدولی شي چې مثال کې طور په یا تبه زکام اچانک ولګي لکه موږ کس وي لیپیتیک وغیره بروپین لکه زیاتره حال کو د کوم انپړه حال دی هغو نامې هم زده کړي چې پلانی شربتي دپاره دې دپاره هیموپیتیک کې داسې اهم میډیسن شته او زیاتره حال کې الرجي کې لکه څه جومات کې یو شی بل شی عطر ولګي هغه نه چې کوم دویم کاس یې هغه دومره پرې شي اچانک ولګي یعنې دې باره کې څه هیموپیتیک هغه شته چې لکه اچانک الرجي ولګي زکام تبه وغیره لکه یو نیم شی وخوري داسې اهم کوېشن دی ډاکټر صاحب دا هم کوو چې زیاتره حال چې کوم دی وی هم شکار دی یا تیاره شو एकदम اچانک بجلی لاړه एकदम خوف زړه کې راشي یا زړه کې بس وی هم وسواسې رسي چې یاره اوس به څه کېږي څه به کېږي څه به نه کېږي ګاډي نه ګاډي کې مثال کې طور پې روانې چې اکسیډنټ به وشي ونه شي دې کې څه اهم میډیسن شته سلامونه لیکي احترامات ملګرو بدرمان امیدن سټول به حساس بشا شي جناب نن راغلی هومیوپیتیک سټور ته داس کتلی شي چې مختلف دوايانې پرتې دي او جناب داسې یو ډاکټر هم موجود دی هغه سره خبرې اترې کوو جناب مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیریت دی ریډي خیرت جی او جناب تاسو وکتلو هیموپیتیک ډاکټر عبدالرحمن صاحب اورکزی سټور کې موجود یو جناب دې سره خبرې اترې شروع دي هیموپیتیک حوالې سره ډاکټر صاحب سره کوم دی ډېر مصروفیات هم وو مهمه هم وو مونځ مو کو بار او ملي اسو لږ مو د سټې وکړه او مننه هم کو ډاکټر صاحب تاسو یو جان مننه تاسو موږ ته وخت راکړو ډېره مننه چې تاسو راغلو موږ سره د انټرویو ته او جناب هیموپیتیک حوالې سره خبرې اترې وکړو اهم کوېشن یې تاسو ذهن کې هم یو موتي دروړي او جناب هیموپیتیک چې کوم دی مین شی ډاکټر صاحب د تېش نه جوړېږي لکه مثال کې بوټي وغیره دا شی شامل دي که نه حاجي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه پهله خو د تاسو چینل زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ سره راغلو او د ریکارډینګ دپاره او د خلکو ته تاسو دا یو څېره یو شی داسې یو ویډیو ورته جوړه کوم چې هغو ته پته ولګي چې هیموپیتیک او د یاد څه شي نه تېرېږي نو دې کې ټولو نه اول خو به زه دا خبره وکړم چې هومیوپیتیک یو بالمثل علاج دی یو ښه کامیاب علاج دی بې ضرره علاج دی نو سایډ افیکټ علاج دی او هومیوپیتیک او دیات چې کوم دي دا زیاتر دې کې بعضې داسې میډیسن شته دي چې هغه المونیم نه جوړېږي ګولډ نه جوړېږي او دغه شی پاودو نه جوړېږي پول نه تنې نه پتې نه الګ الګ دي نه بېله ویډیو هغه دي نه بېله چې کومې دي هغه اودیات جوړېږي او دې سره سره ځناورو نه هم جوړېږي لکه کوبرا کوم سامت دی هغې نه امریکن کوم کوبرا سامت دی هغې زهرو نه چې کوم میډیسن جوړېږي هغه میډیسن بیا د منګره زهرو چې چلو والا کوم کسان وي هغو ته هم کار کوي دغه شی چې کوم علاماتو نه کوم یو ډیزیز نه یو مرض جوړېږي هغه ډیزیز والا لکه اوس ټي بي دی د ټي بي چې کوم بلغم وي بلغم کې کوم نه کومه سرمایي وي هغه نه د ټي بي والا کوم ټیبرکلینیم دی سیفلینیم دی دغه میډیسن هغه نه تیارېږي او دې سره سره بیا نور داسې مثال نور داسې ځناورو نه هم جوړېږي لکه چې کوم د شاید کې مکې دی دین هم جوړېږي اپس میلپیکه دوایي دی هغه د مکې نه جوړېږي نو دغه شی ډېر داسې نور هم دغه شته دي چې هغونه د میډیسن تیارېږي ښه جناب ډاکټر صاحب سره خبرې اترې روانې دي ډاکټر صاحب نه یو اهم کوېشن یې هم کوو جناب موږ سره اوسئ ښه ډاکټر صاحب د زیاتره حال مریضان چې کوم دي کې هیموپیتیک باره کې اهم کوېشن یې کوي لکه کامیاب علاج دي کې زیاتره حال کوم یو داسې اپریشن نه هم بچ کېږي لکه یعنې سیریس کینسر شو وغیره وغیره شوګر شو لکه میډیسن یې سره ایلوپیتیک وغیره سره چې میډیسن استعمالي یعنې عرضي طور باندې فایده کوي یعنې مستقبل طور باندې نه جوړېږي دي کې هیموپیتیک کې څه داسې اهم میډیسن شته تاسو ورکولی شئ دا جی بالکل هومیوپیتیک ماشاءالله اوس ډېر په ترقي باندې روان دی او دې کې زه به اولنۍ دا خبره وکړم چې د کډني کوم سټون مسلې دي د ګردو
ګردې ولا پتري کوم وي هغې پتري دپاره دې کې داسې میډیسن شته دي چې هغې سره ډېر غټ غټ 22 MM 24 MM 18 MM 16 MM دا پتري چې کوم دي د بغیر اپریشنه د هومیوپیتیک علاج سره ډېر کامیاب علاج دې کې شته دی او دې سره د هیموراید لکه پښتو کې زموږ د بواسیر نو د بواسیرو کوم مسله دی دې دپاره ډېر ښه بهترین علاج دې کې شته دی ولې ډېر خلک اپریشن یې کوي اپریشنونه یې الله پاک بچ کړي او دغه شی دی کې کینسر حوالې سره هم ښه علاج شته دی او ایمرجنسي هم ښه علاج دی کې شته دی لکه یو اکسیډنټ وي یا داسې مثال एकदम زخمي وي نو هغې ایمرجنسي ټریټمنټ نه وي خو نور بهر کې لکه دې سره د زړه کومې بیماري دي هغو علاج دی کې شته دی او دغه شی د نور د معدې وغیره د علاجونه خو ماشاءالله ښه زبردست ټریټمنټ دی دې کې خو د کډني او د هیموراید شو او د مردانه کمزوري شو نو دې ډېر ښه علاج دی کامیاب علاج دی شه جناب ډاکټر سره خبرې اترې روان دي انټرویو ډېره نه سرو ډاکټر صاحب ته دا ګزارش به هم کوو چې موږ ته مختصر شان سوالونه جوابونه هم راکوي او زیاتر حال ډاکټر صاحب چې موږ ګورو دا ډرګ چې کوم دي نشې نوشیار کې طور په یعنی دې ته څه امفیتي کې څه اصل مین علاج ته که نشته داسې خلک دي چې هغه مثال په نشې باندې اخته دي نو هغې دپاره هم بلکل دي کې ټریټمنټ شته دی ښه ټریټمنټ شته چې انشاءالله هغو به چې کوم دي نشې نه به بلکل هغو محفوظ پاتې شي او نشه به پرېږدي او مین کوېشن چې کوم دي تاسو ذهن کې هم وي اکثر زیاتر حال چې کوم دي الفیک د دویو خوري یا باندې اریکشن وکړي کور کې بیا څه دراک وینه یا دیهاتو کې څه راځي اکثر سره بدن لړمیشلي آیا ډاکټر صاحب د ایمپیتي کې دي څه اریکشن واري کې څه هغه شته میډیسن د دوايانې بلکل جی دي کې هومیوپیتي کې داسې میډیسن شته دي زیاتره خو دا اریکشن نه کوي خو بیا هم بهر کې که داسې غټو طاقتو کې لکه سی ام کې ال ام کې داسې میډیسن یوز شي هغې سره څه معمولي بدن باندې لږ لوډ راشي یا بي پي اپ ډاون کړي نو هغې دپاره بیا معمولي مالګه وڅښي دا انټیډوټ دی مالګې سره هم هغه اثرات ختمیږي او یا نیمبو چې کوم دی قهوه چای استعمال کړي یا قهوه چای کې نیمبو واچوي یا ډایرکټ استعمال کړي دې سره د هومیوپیتیک کوم څومره هم ریکشن وي هغه ختمیږي او ډاکټر صاحب یو اهم کوېشن هم کو لکه زیاتر حال ایروپیتیک کې موږ ګورو ویکسین کې بیماري نه مخکې آیا د ټایفاید وغیره وغیره د ایمفیتیک کې څه داسې میډیسن شته چې یاره بطور ویکسین کار کوي بلکل جی ټایفاید دپاره دې کې ښه بهترین علاج شته دی خو لږ علاج اوږد دی یو تقریبا 40 دن نه 60 دن پورې د ټایفاید علاج دی او دې سره ملیریا شوه داسې نور کوم دي دې دپاره هم هاي میډیسن دي 1 ام کې سی ام کې هغه څو ډوزه استعمال شي هغې پسې بیا 230 کې استعمال شي نو ښه بهترین کور کېږي ملیریا هم ختمیږي او ټایفاید هم نیګیټیو کېږي او ډاکټر صاحب یو اهم کوېشن کو لکه یوه بیماري مثال کې طور پې روانې هغه نه احتیاطاً حال کې سیستم میډیسن شته چې استعمال کړي ډایریا شي وغیره وغیره دا جی تاسې کوم کوېشن وکړه عرضي ټایم باندې مثال ډایریا وغیره د دې ختمولو دپاره بلکل د خېټې درد دپاره او دغه شی مثال نور د ډایجسټو کوم سیستم وي یا ډایریا مطلب دست یا سالي دست شي یا پیچس وغیره شي نو دې دپاره هم ایمرجنسي کې هم داسې سیرپ وغیره اوس نن سبا کمبینیشن کې جوړ دي هومیوپیتیک کې چې انشاءالله هغه دستي ټایم باندې کنټرول کوي او د بیمارۍ جنګ هم ختموي او ډېر اهم کوېشن به هومیوپیتیک کې هم کوو چې آیا داسې میډیسن کور کې سړی کېدولی شي چې مثال کې طور په یا تبه زکام اچانک ولګي لکه موږ کس وي لیپیتیک وغیره بروپین لکه زیاتره حال کو د کوم انپړه حال دی هغو نامې هم زده کړي چې پلانی شربتي دي پرې دي پرې هومیوپیتیک کې داسې اهم میډیسن شته چې هغه حال کور کې کېدولی شي بطور یعنی علاج شفا او بلکل جی شته دي دې کې اوس نن سبا ماشاءالله د مو پاکستان کې هم ډېرې کمپنیانې داسې په ترقۍ باندې روانې دي چې هغو کمبینیشن کې سیرپ هم جوړ کړي دي ډراپس هم جوړ کړي دي لکه زه به دا ووایم چې مسعود کمپنۍ کې HR5 شو HR4 شو دا نزلې زکام کې فران نزله زکام کې دا دواړه ډېر ښه ډراپس دي ډېر زبردست کار کوي او پیرایم ډراپس هغه بخار کې تبې کې ایمرجنسي ډایرکټ کور کې کېدولی شي کار کوي او دغه شی کې سیرپونه هم شته دي هغه کوي او برایونیا یو میډیسن دی فیکاک یو میډیسن دی پوټینسي کې هغه هم بلغم کې او د بخار وغیره کې ښه زبردست کار کوي او جناب کوېشن یې ډېر سکون دی انټرویو هم پوره کېږي موږ سره وا هم کامې دی خو یو څو اهم کوېشن یې هم ډاکټر صاحب هم کوو جناب موږ سره اوسئ او زیاتره حال کې الرجي کې لکه څه جماعت کې یو شی بل شی عطر ولګي هغه نه څه کوم دویم کاس یې هغه دومره پرې شي اچانک ولګي یعنې دې بارې کې څه امفیتیکل هغه شته څه لکه اچانک الرجي ولګي زکام تبه وغیره لکه یو نیم شی وخوري داسې خاجي لکه مثال لکه داسې یو نیم شی وخوري هغه ورباندې خراب نه شي او داسې خوشبو وغیره یا سګرټ لوګی موګی شه نشه اور شی نه شو دې نه بعضې خلکو بلکل الرجي وي هغو ته تکلیف وي یا ګاډي کې سفر کې روان وي هغې تکلیف وي ورته سای باندې یا نوره داسې څه مسله وي
نو بالکل جی دې دپاره هم ښه ټریټمنټ دی کې شته دی که زه اوس میډیسن حوالې سره درته شروع شم نو ډېر کافي میډیسن دی دې دپاره ډېر ښه علاج دی خو بهر کې په لنډو هغه کې به زه ووایم چې بالکل دې دپاره ښه ټریټمنټ شته و یو اهم کوشن دی ڈاکٹر صاحب دا هم کو زیاتر حال سکون دی وې هم شکار دی یا تیارا شو एकदम اچانک بجلی لاړه एकदम خوف زړه کې راشي یا زړه کې بس وې هم وسواسي رسی تیارا اوس بس کیږي سب نه کی گاڑی کې مثال کے طور په رواني سه اکسیډنټ وشي ونه شي دي کیسه اهم میډیسن شته په دې کې بالکل جی د دې بز یو ډېر غټ میډیسن دا واخیم سره ایکونایټ میډیسن دی ارسنک البم دی دغه دوا کوم دي د های ټاپ ریم دي د مریض لپاره هغه په بوتلې باندې یا په اونچایي باندې ناست وي هغه یریږي یا په غره ولا چړې باندې سفر نشي کولی ګاډي کې سفر نشي کولی جاز کې نشي کولی نور ورته خوف وغیره غبراهټ رسي نو دې لپاره د ټاپ میډیسن دي او دینه هټ کر نور علاج کوم شته دي او یو ډېر اهم کوېشن دی چې زیاتره حال یې دوی ډاکټر لاړ شي مختلف ټیسټونه کوي پلاني ټیسټ وکړه ډنګري ټیسټ کا وغیره وغیره آیا هیموپیتیک کې دا سیستم شته چې اول به مریض نه مخکې ټیسټونه کوي دی جی تاسو کومه خبره وکړه بالکل جی دی کې لکه مو داسې غیر ضروري ټیسټونه خو نه کوم لکه څنګه مثال څه د نور ډاکټران کوي یا د خبرې کومې مشهوري دي خو مو ورباندې د کډني دپاره الټراساوند کوم یا داسې سیمن انالیسیس کوم ټیسټونه دي د بچو سپرم یا د مردانه زنانه کوم ټیسټونه کیږي د بانجپن مسلې سره حواله هغې څه کوم هغې دپاره ټیسټونه مو ورباندې کوم او دې نه علاوه کډني دپاره یا تریخي کې کوم څه پتې کې پتري مو ورته وایي تریخي کې کوم کاڼي وي هغې دپاره کوم ضروري وي نو هغه مو کوم او دغه شی یوریک اسید شو دا نور شو نو دا ډېر غیر ضروري ټیسټونه څه کوم دي هغه بیا موږ په مریض باندې نه کوو او یو ډېر اهم کوېشن دی د انالایزر مشین باره کې زیاتره حال ډاکټران ځان سره کېدولي زیاره دي کې مکمل باډي څه کوم دی چیک اپ کېږي وغیره دا دي کې څه حقیقت دی دا یا رښتیا دي که بس هسې مریض ته صرف خوشحالون دپاره چیک اپ ویک اپ کوي دا څه حساب دا جی انالیزر کوم ماشین دی نن سبا ایلوپیتیک ډاکټرانو سره هم پروت وي او هوموپیتیک سره هم پروت وي چې بالکل دې کې مریض ډېر علامات څه کوم دي هغه ظاهریږي خو بعضې بیا داسې وي چې لکه زیاتره مریضان کوم وي هغه سایکو لکه سایکالوجیسټ کوم سیسټم وي نو چې هغه ماشین سره چیک شي نو هغه سایکو سیسټم برابر شي چې یاره زه ماشین سره ډاکټر صاحب چیک کړم نو 50% غدي سره هم ټیک شي خو بهر کې په څه نه څه رزلټ لکه عام کس ته خو نه ورکوي خو یو ډاکټر سړی په دې باندې پوهېږي چې هغه کوم هغې کې کوم ګرین او زیړ او سور او شین څه کوم نشانونه ښیي اشارې ښیي په هغې باندې ډاکټر پوهېږي چې دې سړي ته دومره تکلیف شته دی دومره دې بدن کې مسله شته دومره نشته ښه جناب دا اوس زموږ سره هوموپیتیک ډاکټر عبدالرحمن او تاسو خپل اډرس هم وکړئ که څوک رسي دلته تاسو ته آیا علاج کول دپاره خپل اډرس خپل موبایل نمبر ورسره شریک خاجي نو مو کوم کلینیک ته ډاکټر عبدالرحمن اورکزی کلینیک اینڈ هوموپیتیک سٹور ملک مارکیټ سمانه روډ هنګو موبایل نمبر دی 0332 96 208 په دې باندې واتساپ هم شته دی فون هم کولی شي نو انشاءالله مو ته بیدار یم جی